نوم یې ډاکټر حکمت امرخیل دی. په کابل کې خصوصي پوهنتون طبي انسټیټیوټ او ښوونځي لري چې سلګونه ښځینه او نارینه‌وو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په طبي انسټیټیوټ کې 700 نجونو او ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې او نیوي ښځینه ورسره په طبي انسټیټیوټ او ښوونځي کې په دندو بوخت دي. د دې ښوونځیو ښوونکي خوشحاله دي چې په سختو شرایطو کې کار کوي او د هیواد د بچیانو لپاره خدمت کوي. و بیکار بودن در خانه با وجود مسئولیتایی که در خانه داشتیم بعضم نمیتونست روان ما را حالت خوبش تامین کنه و حالا که در مکتب آمدیم مصروف تدریس با شاگردان و همکاران عزیز هستیم. خیلی خوش هستیم و حالت روحی دوباره تانستیم تازه و شاداب نگه دارم. خیلی از لحاظ روحی و روانی یعنی در آرامش به سر میبرم و خواهرانی که مصروف تدریس نمیباشن یا که یعنی وظیفه ندارن از لحاظ روحی و روانی که هستن خیلی دچار مشکل میباشن و معلمی شغل پیامبری است و خودم از تدریس خیلی لذت میبرم. هغه زیاتوي هڅې کوي چې په کابل کې د ماشومان لپاره په لسو نورو ښوونځیو هم پانګونه وکړي ترڅو هیوادوال وکولی شي د تعلیم په برخه کې د هیواد د راتلونکي لپاره خدمت وکړي. امرخیل د هر هیواد د بریا یوازینۍ لاره تعلیم او تحصیل ګڼي او زیاتوي په دې برخه کې پانګونه مهمه اړتیا ده. تعلیمي برخه کې خو زه غواړم چې 10 مکتبونه په کابل کې زنجیره‌ای شکل ولرم او دا مکتبو ته ډیر د یو ښه نصاب ولرم ځکه افغانستان کې پوهنتونونه هم شکر شته خصوصي سکتور ته ښه کار سوی ده او نن که په هر ولسوالۍ کې یو فارماسیست لرو یو لابرانت لرو یا داسې نرسان لرو دا ټول د تعلیمي او تحصیلي او د خصوصي سکتور او د دولتي سکتور له برکته ده. ډاکټر امرخیل په دې خوښ دی که څه هم په هیواد کې ستونزې دي خو بیا هم یې پانګونه کړې او د ناسالم رقابت پر وړاندې جدي مبارزه کړې ده. امرخیل وایي ګاونډي هیوادونو ورڅخه په تعلیمي او سپورتي برخو کې د پانګونې غوښتنه کړې خو زیاتوي اصلي موخه یې د هیواد آبادي او د ځوانانو لپاره کار کول دي. بعضې ملکونه خصوصا ماته وایي چې تر اوسه د ورزشي په برخه کې دلته موږ تاسو ته امکانات درکوو دا لنډ همسایه‌ګان مو دي تاسو ته ټول امکانات درکوو تاسو ته د فدراسیون هغه د برخه د ورزش څه ده موږ تاسو ته ټول هغه امکانات درکوو راسئ دلته خپل هغه پانګونه وکړئ دغه کلبونه دغه کمپونه چې په افغانستان کې لرئ یا د مکاتب چې لرئ راسئ په افغانستان په دغه ملک کې جوړ کړئ خو هغه آرامش او هغه سکون چې په خپل ملک کې دی چې هغه اروپا کې موږ ته راته وایي او دعوت راکړي انشاءالله هغه موږ ته خوشحاله نه یاستو ګرچې د ملک کې مشکلات شته ترڅو ځوانان په تعلیمي ډګر کې زده کړې وکړي. هغه په پانګوالو غږ کړی چې هیواد ته راشي او دلته د خپلو ځوانانو لپاره په زده کړو او کاري برخو کې زمینه برابره کړي.